حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چې فوج بوته او ګیټ چاپیره ته تب شو هغې قلا کې بد دراوتل د بره په ګوشو ګزارونه کول هغې ورته مونږ سره د یو کال سامان پروت دی مونږ د قلا دروازې نه کوله بهر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خوب ولید وی ما سره په لاس کې د پیو یو پیاله ده یو مارغه د اسمان نه راکوز شو او د پیو کې ټونګه واله پیاله رانه واړوله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې راوغوښته وی ابوبکر داسې معلومیږي چې د طائف دا قلا اوس نه فتح کېږي د دې خوب دا تعبیر دی نو صحابو ته وی داسې کار کوو چې واپس ځو او دا قلا اوس پرېږدو دا نه فتح کېږي دې قلا ما ځان پسې تاله کړې ده او غټ غټ دیوالونه دي او چې موږ نږدې کېږو نو په موږ د غشو ویشتل کوي نو صحابه وی ښه موږ به دا دې فتح کړې ده الله رسول موږ به ځو وی خزیمت سار به بیا جنګ وشو صحابه لږ زخمی شو بیا حضور پاک وی داسې کوو چې ځای چې ځو دا قلا اوس نه فتح کېږي دا یو دی پکې پاتې صحابه غږ ونه کړ هلته ورته زخمونه رسېدلي وو نو نبي علیه السلام مبارک مسکی شو بیا دوباره په دې قلا ټیک وکړ صحابو یو چل وکړ صحابو له عجیبه خدای پاک یو طاقت ورکړی و یو ایماني جذبه ورکړې وه دوی وی دا چل به وکړو چې دې قلا ته په څه طریقه وردننه کېدل پکار دي څنګه وردننه شو نو د څرمنو یو دغه یې جوړ کړو یو څادر یې جوړ کړو د اوښان مو د څارو د څرمنو ښه مضبوط پی او د هغې لاندې شو وی دا څادر به په دم د پاسه دم یو جنګي یو طریقه ده اگر سبا خلک په ټین کې ځي یا په پختربند کې ځي دې مفعول یې موبلولو نو دا زموږ دپاره یو پختربند شو د دې به دا چلو کړو چې دا دې لاندې به شو نو موږ به قلا ته ځان ور ورسوو دوی به موږ په غشو ولرو نو موږ به دلته څرمن به لګي نو چې ورنږدې شو نو موږ به په قلا کې سوري وباسو نو وردننه به شو یو دا پروګرام وکړو او یو یې منجلي غېږ ډوډۍ کړی هغه زمانه کې به جنګ کې په دې کار کېده دا ماچوغونه چې پخوا به د خلکو سره وه که نه او یو شی به دې لاس ته واچو او تاوله به یو کاڼی به ترې ویشته دا غټې غټې مچوغلې به دوی جوړولې دا باډي چغسي چې ماشومان پرې زانګي په دې نمونه به وي هغې کې به څلور پړي تړلي او هغې کې به بله سړی کېنور یو هغه به دا تاوله او کاڼي به پکې تړلي نو چې کله به دا تیزه شو دا کاڼي به اوچسپې نو پل یې د پرېښوده دا کاڼي بلته پرېوت دا د هغې یو توپ دا منجنیکونه یې ولګول صحابه چې څرمنې سیند تیارې کړلې مضبوطې دوی د هغې لاندې شو او قلا ته ورنږدې شو اوس هغې پې په غشو هم غزار کوي په کاڼو هم کوي صحابه خو محفوظ دی هغې سپېرو څه چل وکړه لوی اوسپنې په اور کې ګرمې کړې سپارونه اوسپنې هغې په هغې څرمنو د پاسه راوغورځولې څرمنو خو بیا اور ته د پینګلې صحابه پکې زخمیان شو خو اله دا مسله حل شوه چې صحابه په دې دومره تکلیف کې دنم سورې وویسته په قلا کې او پکې وردننه شو قلا کې چې دننه شو هغې څه چل وکړه بس چې څنګه دننه شو په قلا کې هغې فوراً چغې کړې او کلمې شهادت یې وویل مسلمانان شو بس بیا خو د مسلمان مخکې خبره خلاصه ده نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله م یو سړی جنګ میدان کې کلمه شهادت وایي غټ به ورته نه کوي حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه یو کافر سره په میدان جنګ کې لاس په لاس شو چې لاس په لاس شو او ده پې کله غزار کو هغې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ده به دا د یارې ووی او دره دې ورکړه مړی کړه حضور پاک ته چې الوی صاحب دقسې یو جنګي ده مخکې کلمه وی او ده بیا مړ کړه اسامې یې راوغوښته وی قتلته بعد ما قال لا اله الا الله وی چې کلمه شهادت یې ووی نو تا د هغې د پاسه مړ کړه وی د الله رسوله کان متعوذا وی دا د یارې ویلی ده ځان یې هغه نه بچ کړو وی هله شققت قلبه نه دې وله سیره کړی تا ته هغه وایلو ته نه په خدای خبر دی حضرت اسامه رضی الله عنه وی ډېر افسوس مې وکړو ډېر زیات خفه وم په دې دارنګې حضرت خالد ابن ولید هم نبي علیه السلام یو ځل په دې مسله کې چیړلی دی چې کلمې درته مخامخ وایي غږ به ورته نه کوې یو صحابي د حضور پاک نه تپوس کې بخاري شریف کې حدیث دی وی د الله رسوله که یو کافر سره زما جنګ راغی او زما لاس یې په توره و او دا لاس یې رانه پرې کړو زه په یو لاس پاتې شم او بیا زه ورپسې شم او زما د تورې لاندې شو او دوی وایي چې کلمه شهادت وایي مړی کم ته پرېږدم
وی نه چې کلمې وی پرېږدې وې وی صاحب زما چې به لاس پرې کړي وی خیر ته به پرېږدې که دې مړ که نو بیا به دنه خدای تپوس کوي بیا به دې الله رانیسي بس هغې کلمې شهادت وې مسلمانان شو علاقه فتح شوه هوازن چې څومره ثقیف خاندانونو کافرانو شکست یې ومنته علاقې فتح شوې وتښتېدل حضور پاک په جغدانه کې ټول غنیمتونه را جمع کړل چې غنیمتونه جمع شو نبی علیه السلام ته چې اطلاع راوړه چې صاحب هغه خلک خو د هوازنو ثقیف مسلمانېږي نبی علیه السلام صحابو ته صبر په مال به تقسیموي لږ انتظار وکړئ که دا مسلمانان شو موږ یې په مال څه کوو واپس پې ولور څه د پاسه 12 ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتظار مال یې نه تقسیمو رانلل دوی چې رانلل نو ابي دا محسوس کړه چې دا خبره پراپګاندا ده او دا دروغ ده نو نبی علیه السلام صحابو ته باندې مالونه تقسیم کړل بلا غنیمتونو او دومره زبردست حضور پاک ولې سخي و چاله به 100 خان ورکول چاله 50 چاله 200 چاله بلا ګډې چیلې او خصوصا د مکې مکرمه هغه خلک چې هغه ان قریب نوی مسلمانان شوي هغې ته مؤلفة القلوب وایي د هغې د زړه تدمین را پیدا کولو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې له ډېر زیات مالونه ورکړل دې کې ټول ویزې غلامان تقسیم شو دې کې دا خلک راغلل دې څنګه راغلله نبی علیه السلام ته ویل چې د الله رسوله مونږ خو ټول قوم مسلمان شو عارف ټول مسلمان او تاسو قبایل ټول مسلمان حنین چې څومره دي ټول مسلمانان شو یو کس په مونږ کې کافر پاتې نه دی مونږ خو مسلمانان شو اوس مهرباني وکړه مونږ خپل مال واپس راکړه نبی علیه السلام مبارک وی دا خو په لویه پریشانۍ کې واچو تاسو ته خو ما څه د پاسه 10 شپې انتظار وکړو ما ته اطلاع رسېدلې وه چې د پاسه 10 ورځې مې درته انتظار وکړو چې تاسو به راشئ دا هر څه مې تاسو له درکړم اوس خو هغه ما صحابو کې تقسیم کړل زما د لاس نه ووتل اوس خو زه مالک نه یم صحابه کرام یې مالکان دي نو چې تر څو ما سره خو ما درکول اوس زما د لاسه وتې دي په صحابو مې تقسیم کړي دي هغه مالکان دي نو زه دله څنګه درکوم هغې کې بعضې کسانو ډېرې ناشنا تقریرونه یې وکړل د الله رسول تا ته پته لګي چې موږ څوک یو تا سره چې دا کوم وینځې دي دا څوک دي پته درته لګي نه وایي دا ستا تروریانې دي خویندې دي د ترور لوڼه دي د ماما لوڼه دي وایي دا څه وایې زه خو د مکې یم وایي دا د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها رشته داران دي دا د رضاري مور دا د حلیمې خویندې دي دا د ټولې خویندې نه وي خو د قوم خلک یو دا د بیبي حلیمې خویندې دي د هغې د خوی کور اولاد دی د هغې د خاوند خویندې دي د هغې اولاد دی د هغې خاندان دی د الله رسوله نبی علیه السلام مبارک دا خبرې اورېدې سترګو ټیوخ کې راغی بلکې یو صحابي وله راغی ویل صاحب په دې قیدیانو کې خو یو جینۍ د شیمارې نوم دی خو وایي چې ستاسو له پیغمبر خور یم زما خور دلته څه کوي تاسو یې راولئ چې حضور پاک ته مخامخ کړه وایي ته څوک یې وایي زه ستا خور او مسلمان د مسلمان لور خوري نه ستا خپله خور یم زما خور څنګه وایي د بیبي حلیمې لور یم رضی الله تعالی ما ورته ماشوموالي یو ځای تېر کړی دی لوبې م کړي دي په بنو سعد کې د دې نښه به سي حضور پاک به ته فرمایي د دې نښه به سي نو هغې د لاس ښکاره کړه وایي ما ته لوبې کولې په ما دې چک لګولی دی وایي دا ستا د غاښونو نښه ده زما په دې لاس کې حضور پاک وجلد سترګو کې اوښکې راځي او صحابه راغونډ کړل وایي دا څه کار دی ستاسو دا رونه دي ان اخوانکم جاؤنا تائبین ورمخکې دشمنو چې کلمې وي رونه شو ان اخوانکم ستاسو رونه جاؤنا موږ ته راغلي دي او تائبین توبه وباسي او زما دا خوښه ده چې دوی ته د یو شی واپس کو هغې ته یې وویل چې دوه نه شم واپس کولی
یو شی درته واپس کوم، یا دا وینځې غلامان او یا دا ګډې چیلې مالونه، دې کې یو خوښ کړئ، ځکه چې زما د لاس توسط دی چې تاسو په وخت راغلي وئ دا هر څه مې درته واپس کول، او تاسو غلطي وکړه، تاسو به ولې نه حملې اراده کوله؟ موږ خو مکه فتح کړه تلو واپس، موږ خو تاسو پسې نه راتلو، نو تاسو راغونډ شئ مفتو کې په موږ باندې حمله کوله، موږ خو به دعوت ته ایمان درکو، تاسو موږ سره مکې جګړې نه دي تېرې شوې، جګړې نه تېرې شوې، نو موږ چا باندې غرض نه لرو، د ایمان دعوت به هم درکړو که قبول کړو، خو په فکر نه وي خبره خلاصه، موږ ولې حمله کوله؟ 100,000 لښکر موږ پسې راجمع په درو کې راته کېناستې، راباندې غلالونه وکړه. نو حضور پاک وفرمایل یو شی در کوم، یا وینځې غلامان یا مال، غوره کړئ. هغې وی انا نختار سبینا، وی صاحب دا ښځې بچي غلامان راکړه، مال درته پاتې ده. نو حضور پاک ټول صحابه راجمع کړل او صحابو ته اعلان وکړو وی دا ستاسو وروڼه دي، توبهګار راغلي وي، زما دا خوښه ده چې دې ته دا وینځې او دا غلامان واپس کوم، نو که څوک زما د خاطره ولا خیراتي ول، ځکه شی ستاسو دی زما نه دی، که زه په زور واپس کوم نو قیامت ورځ ما نه خدای تپوس نه کي، نو که تاسو څوک په خپله خوښه او په خوښۍ ورکوئ خو ډېره ښه ده ورکړئ، او که څوک په خوښۍ نه ورکوئ نو ورکړئ، زه به تاسو له د هغې بدل درکړم. هغې ویې نه صلی الله رسوله چې ستا خوښه ده نو موږ بې بدله ورکوو، یو شی نه واپس کوو، بلکل یې وله ورکوو. نو هغه ټول قیدیان او وینځې غلامان هغه نبي علیه السلام ورته آزاد کړل، واپس یې ورکړل، او هغه شیما کوم چې د حضور پاک د هغې خور وه، نبي علیه السلام ورته اوښان هم ورکړل، ګډې چیلې هم وله ورکړې، 3 غلامان یې وله ورکړل، په ډېره خوشحالۍ رخصت کړله. دې ته خو یې غلامان 20,000 څه واپس کړل، چې واپس یې کړل نو باقي مالونه چې کوم هغه پیغمبر علیه السلام په دغه مؤلفة القلوب تقسیم کړل، دا چې کوم کچه مسلمانانو د مکې چا پکې وې چې سخته راشي نو بیا موږ ته اواز کوي نسوارو راشي، او چې مالي نو بیا موږ له نه راکوي، د مکې خلکو له ورکوي. حضور پاک مبارک ته دا خبره راورسېده، چې راورسېده فورا یې انصار راغونډ کړه، اعلان یې وکړ انصار یو تنبو کې جمع شي، یو خیمه کې، خو بل ورسره هېڅوک هم نه، صرف انصار به وي، د مدینې خلک ټول یې راجمع. حضور پاک اعلان وکړ انصار یې ټول ویو، وی در کې بارۍ څوک شته؟ یو صاحب یو کس را کې بارۍ شته، وی څوک دی؟ یو خریم و دی، حضور پاک یې یادو، ځکه د نبي علیه السلام نیا د مدینې واس، یو خرایې را کې بارۍ دی، نور ټول خپل یو، وی د ابن اخت القوم منهم، وی خرایې د قوم نه حسابېږي، پردی نه. وی انصارو ته وی ما ته څه خبرې را رسېدې دي، تاسو څه خبرې کړې دي؟ هغې به دروغ نه وي، دې نه مو دي کړې، یو څه مشرانو نه دي کړې او د هلکانو کړې دي. وی څنګه وړېدې دي؟ وی وایه وی د هلکانو وي چې نبي علیه السلام د مکې خلکو له مالونه ورکړه او موږ یې پرېښودي، اوس هم چې موږ چا سره جنګ وکړو زموږ تورې د چا په وینو سرې دي، هغې له ورکړه موږ له یې رانه کړل، او چې سخته شي نو موږ ته آوازونه کوي او چې بیا مالونه شي هغې له ورکوي. حضور پاک وفرمایل بالکل خبره ټیک ده، وی ما د مکې د خلکو له مالونه ورکړل خو خپل قوم له مې نه دي ورکړی، هغه چا له مې ورکړل چې کوم د 10 ورځو 12 ورځو مسلمانان دي، اسلام یې کې لا پوخ نه دی. یهېږم چې هسې نه زما کې مدینې ته لاړ شم، دی بیا شورش وکړي، بغاوت وکړي او دا مسلمانان دا له مکه کې مړه نه کړي، بیا بغاوت وکړي، مکه بیا د کفر اړو نه ګرځي، بیا به مدینې نه حملې به کوو. ما دې له دا مال دې دپاره ورکړه چې د دې د زړه بینه پیدا شي، او وایي چې اسلام پورې ښه مذهب دی، ګوره دې سل اوښان چاله ورکړي، لکه سل موټرې چې دې د منې مالونه به دې دپاره ورکړه چې په اسلام کې دې له غوندې کلک شي، په خپل مال مشغوله شي. یې رضینا یا رسول الله، مونږ خوشحاله یو. حضور پاک ورته څه فرمایل؟ په انصار د مدینې خلکو وی تاسو په دې نه خوشحالېږئ چې خلک ځان سره ګډه چیلې او اوښان کور ته بوځي او تاسو محمد رسول الله کور ته بوځئ صلی الله علیه وسلم. ګډه چیلې هم خوښې دي که پیغمبر هم خوښ دی؟ وی د الله رسوله زمونږ ګډه چیلې اوښان نه دي پکار، زمونږ ته پکار یې چې ته مونږ سره لاړ شي.
حضور پاک یو عجیبه خبره وکړه، وی انصارو عجیبه ناشنا اعلان ورته کوي، انصارو وی تاسو د شریعت نه ناخبره وی، خدای زما په برکت تاسو ته هدایت نصیب کړ. داسې ده که نه ده؟ هغې وی الله ورسوله امن علینا، وی الله او رسول په موږ د احسان دی، بلکل منو. وی تاسو یو بل سره دشمني وه، اوس او خزرج دو قبیلې وې د همیشه نه په دشمنو وې، زما په وجه تاسو الله رونه کړی. داسې ده که نه ده؟ هغې وی الله او رسول احسان دی، بلکل یې منو. وی بې ماله وی، مال د سره نو، نو وی زما په وجه باندې خدای در مالونه درکړل، زما په وجه. بیا هغې وی بلکل د الله او د رسول احسان منو. حضور پاک په ته څه وی؟ داسې به د دنیا یو بادشاه وی، هغې ورته څه وی؟ انصارو وی تاسو چې دا خبره کوئ نو وی تاسو دا ولې نه وایئ چې د الله رسول ته م یوازې راغلې، ګورئ مونږ سره مضبوط شوې، دا ولې نه وایه ماته؟ د الله رسوله ګورې ستا قوم کې م ځای نو مونږ له راغلې نو مونږ دله ټیکانه درکړه. د الله رسوله ګورې ستا ملګري مونږ له یوازې رالل، زمونږ په وجه مضبوط شو، دا راله ولې جواب کې نه وایې؟ دا ووایه که لکه د حضور پاک مقصد څومره دې خبرې نه چې زما په برکت خدای پاک تاسو ته هدایت د اسلام درکړ، دشمنۍ دله ختمه کړې، رونه یې کړې، او زما په برکت خدای مالدار کړه، لیکن ستاسو په برکت الله زه مضبوط کړم، ستاسو په برکت باندې الله زما قوم مضبوط کړ، ستاسو په برکت باندې الله ماله مې یو ټیکانه راکړه. تاسو زما احسان منئ، زه م ستاسو احسان منم. بیا حضور پاک یې اعلان وکړ، لو سلك الناس واديا وشعبا لذهبت وادي الانصار وشعب. وی که خلق په یو خوړ ځي او په یو دره ځي، زه به نورو خلقو سره په لاره نه ځم، زه به د انصارو سره په دره کې او په خوړ کې روانې. او بیا فرمایل لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار، وی که هجرت نه وی مقرر نو زه به مدینه کې انصارو کې پیدا وي. او بیا ورته وایي وی انصارو نور خلق به ډېرېږي او تاسو به لږ کمېږئ، او انصارو تاسو نه به خلق خپل حق نه درکوي، رسو بادشاهات تاسو حق تلفی به کېږي. وی فصبرو تاسو به صبر کوئ، فصبرو صبر کوئ، تاسو به زما سره د حوض کوثر په غاړه به ستاسو استقبال کوم. دا خبر انصار واورېدې، وی له الله رسوله مونږ خو دا خیال و چې مکه فتح شوه ته به اوس خپل کلي کې پاتې کېږي په مکه کې. نبي علیه السلام وی نه بلکل نه پاتې کېږم، زه ستاسو ورور یم، تاسو سره مدینه کې به ځم. انصار ډېر خوشحاله شو، خوشحالۍ نه داسې بخونو رڼاګانې وکړلې. وی د الله رسول نه مو ګرې پکار دي، نه مو چیلی پکار دي، نه مو مال پکار دي، زموږ ته پکار یې، ای ته مونږ سره مدینې ته لاړ شو. مکه یې په بل شوق وی او مکه فتح شوې وې. مکه کوم ځای دی؟ د بیت الله ځای دی، مکه د صفا او د مروه ځای دی، مکه د مقام ابراهیم ځای دی، مکې سره خوا کې عرفات او مزدلفه او مینا دي. مکه د پیغمبر علیه السلام د 53 کالو د زندګۍ علاقه ده، 40 سال د نبوت نه مخکې او 13 سال د نبوت نه وروستو 53 کاله چې یو ځای کې سره تیر کړي. د قوم یې دي، کورونه یې دي، کوڅې یې دي، لیکن حضور پاک دا ونه کړل، تاریخ یې پرېښود. تاریخ چې کوم قوم کې مې 10 کاله تیر کړل انصار د مدینې، او کوم قوم د اسلام او د دین خدمت وکړ، او کوم قوم مسلمانانو سره قربانۍ ورکړې، د هغې قربانۍ به نه هېرل، او ملته به واپس نبي علیه السلام مدینې ته لاړ، انصارو کې اوسېد او زندګي بیا په انصارو کې تېره کړه. د جعراني نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو عمره هم کړې، د شپې راغې، هېڅوک یې پوه نه کړل. که خلکو ته وایم صحابو ته، نو بیا خو به صحابه به راځي عمره به کوي، هېڅوک یې پوه نه کړل. او د شپې راغې مکې مکرمې ته او عمره یې وکړله، واپس جعراني ته لاړ. اوس هم د حاجیان یا عمرې له دې څوک لاړ شي، هم ورته وایي چې لکه یو عمره جعراني نه مو کړې. مکې مکرمې نه تقریبا 18 کیلومتر یا 20 کیلومتر دا جعرانه راځي، او یو پی دی په جعرانه کې، اگر چې اوس هغه پی باندې ابري سر بند کړی دی او اوبه ته نه استعمالوي، لیکن هغه کوي دی کې د نبي علیه السلام د معجزې په برکت په هغې کې ډېرې زیاتې اوبه پیدا شوې وې. که تقریبا 12,000
صحابه کرام 12,000 صحابه کرام په یو کې اوبه کم ځای ګزاره کېږي. الله د حضور پاک د موجودې د برکت نه هغې کې اوبه پیدا کړې. صحابه په سیراب شو، دغه په زرګونو خان په سیراب شو، د په زرګونو ګڼې چیلې په سیراب شوې. ما په خپله دا اوبه څکلې مخکې به د هغې نه اوبه جومات چې کوم د جغرانې دی هغې سره خوا کې کوي دي بلکل د جومات ته ښي طرف ته لارې په څه غاړه دی. اوس ما څه کال تپوس وکړ نو ویې چېرې هغه کوي چې دی نو هغې باندې باقاعده سر بند کړی دی او اوبه ترې نه استعمالېږي. یوه عمره هم پکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. نو مکه خدای فتح کړه، طایف فتح شو او طایف سره ګیر چاپېره کې څومره علاقې وې دا فتح شوې او د فتح نه علاوه رب العالمین دا ټول مسلمانان کړل. د هغه خلکو چې په مکه مکرمه کې نبي علیه السلام دوی کتلي و طایف ته او د ایمان دعوت یې ورکړی او دې خلکو د پیغمبر علیه السلام ډېره زیاته سپکاوي وکړو، انتهایي. او بیا ورپسې خپل غلامان کړل او خپل بچي ورپسې کړل، وایي په کاڼو یې ولې او دومره نبي کریم صلی الله علیه وسلم زخمي کړ چې راوینې د وجود نه روانې شوې. د دې عایشه صدیقه دې تپوس کوي، وایي د الله رسوله وایي ستا باندې په زندګۍ کې سخته کومه ورځ تېره شوې ده؟ وایي عایشې کله چې ستا د قوم نه مایوس شم او طایف ته لاړم او د طایف خلکو زما تکذیب وکړ، زه یې ونه منلم او بیا په لاره را روانم او په کاڼو یې ویشتم. وایي قسم دی عایشې که ما ته دا پته لګېده چې زه روان د کوم طرف نه یم او ځم کوم خوا. او چغې راپسې والې لاګانې راپسې ستې. الله جبریل علیه السلام راغی ورسره فرشته وه، وایي دا ملک الجبال د غرونو فرشته ده، الله را لېږلې ده. وایي څه وایي؟ وایي دا وایي که دې خوښه چې د طایف دا دواړه غرونه اوچت کړم او د طایف د خلکو پرې سر یې کښېنم. لوی تکلیف یې درته ورسو. وایي الله وایي چې تپوس دې وکړه که اجازت درکوي بلکل دا غرونه اوچت کړې. وایي څه دې خیال دی؟ حضور پاک څه وایي؟ الله اکبر اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون. خدای دا زما قوم دی دې ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي. هغه دعا قبوله او په هغه وخت خو الله موقع ورکړه. واحد مکه مکرمې نه بار چې کومې علاقې فتح شوې هغه علاقې دي او ټول د سلم مسلمانان شو ایمان او اسلام. نن طایف ډېر مزیدار ښار دی، موسم یې نسبتاً د مکې مکرمې مدینې منورې یخ دی او برکات دي پکې د دنیا، میوې پکې دي، انځر ښه اعلی پکې، انار د طایف د انارو په شان انار په ټوله دنیا کې چېرته نشته، ټوله دنیا کې نشته. داسې انار ما په زندګۍ کې چېرته نه دي لیدلی چې هغه د تورشیري پکې دي او ټول د خواږي مکمل خواږه انار اعلام. طایف مشهور انار دي. د طایف ټماټر مکې مکرمې ته راځي د نورو په نسبت هغه زیات قیمتي وي. د طایف انځر دومره خواږه انځر ما په زندګۍ کې چېرته نه دي کتلی. دا جومات کې درته دا خبره کوم په ژوند کې مې دومره خواږه انځر ته نه دي کتلی کوم چې د طایف کې انځرات دي او د هغې کې مې میوې دي. ما وې دا په دې وجه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل ماشوموالي او خلپو سیل ته تېرې کړي او دغه خلک خدای په هیله مسلمانان کړي. یو جومات په طایف کې مشهور مسجد عبدالله ابن عباس رضی الله عنه لوی جومات دی، مشهور جومات دی. لکه ځینې چې پېښور کې څوک د مابد خان د جومات مابد خان صاحب د جومات نوم اخلي او ټولو خلکو ته معلوم دی. دا څرنګه چې نوم اخلي مسجد عبدالله ابن عباس نو ټول خلک یې پېژني. هغې سره خوا کې مونږ ورنرلو دیوال ته ته و په هغې کې د شهداو د چې په دغه طایف په غزا کې کوم کسان شهیدان شوي دي د هغې قبرونه هم دي. خو خیر قبرونه مونږ په سترګو ونه لیدل، ځکه د هغې نه ګېټ چاپېره یو کلا یو دیوال ته و. بنو سعد ته یترید پخپله هغه علاقه مې وکتله چې کومه علاقه کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ماشوموالی تېر کړی. د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها کوټې وړې وړې په ځمکه کې دننه صرف دیوالونه پرې شته او د پاسه ورباندې چت نشته، د ګټو دیوالونه دي. ډېره اعلی د رحمتونو ډکه علاقه. او ما دا محسوسه کړه 11 بجې 11 نیمې تقریبا داسې د ګرمۍ په ټیم کې چې بر نه پرې نور رام نیزوار شي پښتانه وایي دغه هلته مونږ ګرمي محسوسه نه کړه، یخې یخې هواګانې پکې لګېدلې. اوس خو د بازار لږ لرې جوړ شوی دی، یو ځله مقبره هم ده پکې. هغه ځای مې ولیده چې کوم ځای کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم او ماشوموالي کې شکل صدر شوی دی، سینه مبارکه شلېدلې ده.
دغه علاقې چې د برکت وي نو کومې علاقې به د برکت په دغه علاقو چې د خدای رحمت نه ورېږي نو په کوم ځای به د خدای رحمت ورېږي. بهر کې دا علاقې طائف او طاس او حنین دا الله تعالی مسلمانانو له ورکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله وعده کړې وه اذا جاء نصر الله والفتح، دا الله مدد به راځي، علانتۍ به فتح کېږي، مکه به فتح کېږي. ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا، ته به دا خلک اینې چې ډلې ډلې به د الله دین ته راځي. فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا، چې کله علانتۍ فتح شي او خلک مسلمانان شي نو بیا ته د الله تسبیحات وایه، الله پرې خوشحالېږي او د الله نه بخښنه غواړه. الله توبه قبلونکی دی. مسلمان باندې چې اوس هم کلم خوشحالي راشي، مسلمان ځمکه والي، مسلمان کور جوړ کړي، مسلمان خپل وطن ته واپس شي، اسلامي طریقه داره چې د الله تسبیحات دی وایي. دا د خدای شکریه ده. نعمتونه خو د الله له طرف نه دي، د الله په نعمت باندې چې موږ شکریا ادا کوو الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو د ما د نعمت شکریا ادا کړه دا نعمتونه به نور هم زیات کړم. ولئن کفرتم ان عذابي لشدید، او که تاسو زما د نعمت شکریا ادا نه کړه ناشکري مو وکړه عذاب به درکړو، عذاب مې ډېر سخت. نو دا الله تعالی په نبی علیه السلام سره چې کومې وعدې کړې وې خدای پاک هغه وعدې ټولې پوره کړلې، اول نه اخره پورې الله وعدې پوره کړلې. چېرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظلم نه دی کړی، جهادونو کې ظلم نه دی کړی. تاسو به دا ټوله سلسله اورېدلي، دا څومره جهادونه چې نبی علیه السلام کړي دي او په کافران، دا ټول د کافرانو د ظلمونو د وجه. په خپله نبی کریم صلی الله فک د اقدامي جهاد هم شته، دفاعي هم شته، دواړه کړي دي، هم اقدامي کړي دي هم دفاعي کړي دي. او هغه اقدامي جهادونه که نبی علیه السلام کړي دي نو هغه هم د کافرانو د ظلمونو د وجه. همیشه تاسو اوس ته ګورئ د کافرانو ته د مسلمانانو خلاف څومره سازشونه دي. یو ملک او الزام چورلت په مسلمان لګي، الزام په مسلمان لګي او لګیا دي په مسلمانانو ظلمونه کوي. په عربو د دوی ظلمونه شروع دي، په عجمو د دې ظالمانو ظلمونه شروع دي. زموږ قرآن د ظالمانو په لیترینونو کې غورځاو، زموږ د پیغمبر خاکې د ظالمانو جوړ کړي، د پیغمبر د محترمې بیبي خاکې د جوړ کړي، د پیغمبر مور د دوی نه محفوظه نه شوه. نو عیسی علیه السلام د دې پیغمبر دی، دی ورته خدای او د خدای زوی وایي، مونږ ورته جلیل القدر پیغمبر وایي او په عزت او په احترام یې نو مخلو، ځکه د خدای پیغمبر دی. د عیسایانو د مخه نه د خدای پیغمبر دی. عزیر علیه السلام ته دي د خدای زوی وایي یهودیان، مونږ وایو نه د خدای پیغمبر دی. د یهودو د مخه نه د قرآن د مخه مونږ عزیر علیه السلام عزت کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي الانبیاء كلهم اخوة لعلات، وی دا پیغمبران ټول پلار شریک رونه دي. ابهم واحد، وی پلار د دوی یو دی او امهاتهم شتا، بیندې جدا دي. وی پلار یو دا معنا چې عقیده او عقاید دا ټولو پیغمبرانو یو دي، دې کې فرق نشته. او بیندې جدا دا معنا چې فرعي مسایل د هغې مونږ جدا طریقه او زمونږ جدا ده، د هغې روجي بل شان زمونږ بل شان دي، د هغې زکات په بله طریقه او زمونږ په بله طریقه ده. نو فرعي مسایل د یو بل نه جدا، لیکن دین د ټولو یو دی، عقیده د ټولو یو ده. یو وخت کې د حضور پاک په مخ کې د نبی علیه السلام په مخ کې د یو یهودي او دا یو مسلمان د صحابي جګړه شوه. هغه یهودي وی لما دې په هغه ذات قسم چې موسی علیه السلام له په ټول مخلوق غوره ورکړی دی، موسی علیه السلام له په ټول مخلوق غوره ورکړی دی. د مسلمان له غصه ورله وی په ټول مخلوق موسی علیه السلام غوره دی، او بیا خو به د په پیغمبر هم غوره. نو ذات یو چت کا یهودي او سپیله و، یهودي راغی نبی علیه السلام ته شکایت وکړه، بخاري شریف کې حدیث دی. وی صاحب هغه فلانکي مسلمان او عالم راویې غوښته، وی ولې و؟ وی صاحب د ده ووی چې موسی علیه السلام له په ټول مخلوق فضیلت دی. نو ما وی چې ټول مخلوق کې خو د الله زموږ پیغمبر هم شو، یا خو زموږ په پیغمبر هم د ده له فضیلت دی. نو ما د غوسه راغلی او سپیره مې وی حضور پاک څو فرمایل، وی ګورې په پیغمبرانو کې ما لوی میثاق وی اگر چې دی ورفع بعضهم فوق بعض درجات. قرآن وی بعضې پیغمبران د بعضو نه غوله دي، لیکن خپل عاجزي دا بیان کړه چې مال به د نور پیغمبرانو نه به موچت نیسا به وی. او موسی علیه السلام باندې تعالی ولې غوسه راغله هغه صحابي ته وی د قیامت په ورځ به ټول مخلوق بېهوشه پرېوځي، زه به هم پکې بېهوشه یم،
نو چې زه کله په هوش کې راشم نو موسی علیه السلام به د الله د عرش خپه نیولي نو پته راته نشته چې د ما نه مخکې هوش کې راغلی دی او که د کورهیتور کې دی بېهوشه شوی و د هغې په وجه الله د دې بېهوشۍ نه مستثنا که دلته بېهوشي رانوسته دونه فضیلت د موسی علیه السلام دی نو ما نه به موسی علیه السلام نه به ما غوره نه جوړوي اگر چې غوره دی لیکن د خپل عاجزي ده زمونږ د خپل پیغمبر د اصول خو دي چې د ټولو پیغمبرانو په عزت کوي دا خدای مقرب پیغمبران دي مونږ د ټولو عزت کوو لیکن دا ظالمان زمونږ د پیغمبر بې عزتي کوي د پیغمبر د بیبي بې عزتي کوي د هغې د مور بې عزتي کوي د هغه د کلي بې عزتي کوي او لګیا دي مسلمانانو پسې په مختلفو طریقو د مسلمان ختمول او مسلمان ذلیل کول دا جاسوسي او دا کیسې پیسې شروع کړي دي اسلام چې څومره د امن دین دی قسم دی که دومره امن په بل دین دي سته خو د دې خلقو د نظریې خلق راغلي او اسلام بدنامول غواړي نو رسب دي او مسلمانان یو ځای بل ځای جنګول غواړي دا افغانستان ته وګوره عراق ته وګوره دا زمونږ په دې خپل وطن کې دا ډورم لو ته وګوره پاکستان نه رسد هم تېروي او په پاکستان هم لیم کوي دا ولې وجه څه ده وجه صرف او صرف دوه وجې دي یو د دوی د اسلام سره دشمني او بل زمونږ د مسلمان په خپل میانځ کې بې اتفاقي مسلمان په خپل نس کې بې اتفاقه دي د مسلمان په خپل رب هغه شي یقین نشته کوم چې په کار دی په عرب دی او که عجم دی ټول د یو کافر سره په تله کې پراته دي او څوک بل سره پراته دي الله یې د مسلمان اتفاق پیدا کی خدای پاک د اتحاد پیدا کی د شوال په میاشت کې د مکې مشرکانو په مدینه منوره د یو مضبوطې حملې اراده وکړه او دې حمله کې د مسلمانانو ټول دشمنان شامل وو مدینه کې چې کوم یهودیانو او پیغمبر علیه السلام وشړل په نو نذیر د هغې مشران او د خیبر د یهودیانو مشران لاړل او د مکې مشرکانو سره لوزونه وکړل چې راشئ په مدینه حمله وکړئ تاسو به د مکې نه راشئ مونږ به در سره په مدینه کې چې زمونږ کوم یهود ملګري دي بنو قریظه هغوی به در سره ملګري کړو یا نو چې کوم مشر و چې دا کوم مکې ته تلي و د هغه نوم حیی ابن اخطب و او بل یو کافر و کنانه ابن الربیع دا دواړه لاړل د مکې مشرکانو هم زړه کې د مسلمانې دشمنو او دوی وپارول او روچتې کړل او دا ډاډ یې ورکړه چې تاسو هم راوځئ موږ هم مرسته کوو او نور هم دله ملګري ګورو نو د مکې او د مدینې په منځ کې قبایلي خلک اوسېدل غطفانیان یې ورته وې دی به په اجرت مړي کول اجرتي قاتلانو او که د چا به جنگ والا بدماشانو ته حاجت راغی نو دوی له به داړل پیسې وې ورکړې دوی به بدماشان ورکړل ناست دی لو دا یا د یهودیانو مشران لاړل هغې غطفانیانو پسې او هغوی ته یې وړې چې تاسو هم د مکې مشرکانو سره ودرېږئ دین ستاسو د هغې یو دی مسلمان په شریکه دشمن دی چې دا مسلمان ختم کو او ورته یې وې د خیبر د یهودیانو لوی ګړ دی د خیبر چې څومره کجوري دي نو کال کې به نیمې کجوري د تاسو له درکو دا خو بلا مدن دی لکه چې ته چاته وې چې د تورنزو د میرې د غنمو نیمه ستا شوه ډېر شی دی د خیبر د کجورو نیمه به دله مونږ درکوو دشمن شریک دی او مرکړي شی د دې مکې د دې کافرو سره او په دې مسلمانانو حمله وکړې هغې به ډېره ښه ده هغې خو چې د کجورو واورېدل چې نیم کجورې باغ د ټولو باغونو نیمې کجورې راځي خو ډېر شی دی او دشمن هم شریک دی په شریکه به ووهو صاحب د لسو زرو لښکر د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته روان دا ډېر شي 10,000 خوله لري او ټول مسلح دي تورې دي ورسره نیزې ورسره دي اسونه ورسره دي لوی لښکر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګېدله چې دومره لوی لښکر را روان دی د هغه د خپلو ملګرو میټینګ راووت مشورې کېدلې حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه هغه ورته وی د الله رسوله زمون په علاقه پارس کې چې لوی دشمن په چا حمله کوي نو موږ یو دفاعي کار کوو د ځان د بچ کولو یو چل کوو او هغه دی چې موږ یو خندق کنو نو تاسو مهرباني وکړئ راځئ چې یو خندق وکنو نو موږ به دا خندق نه یو طرف ته یو کافر به بل طرف ته یو نو بچ بشو دی
د حضور پاک دا خبره خوښه شوه او به بس په دې فیصله شوه او مدینه شریفه کې یو غر دی جبل سلع ورته وایي د هغې غر شایې منتخبه کړه چې یو طرف ته به غري په غر خو کافر راختې نه شي او بل طرف ته به مونږ خندق وکنو نو مونږ به د غر او د خندق په دې منځ کې یو نو دشمن به واپس ذلیله شي او دی به 3.5 میله خندق ډېر لوی شی دی نبی علیه السلام مبارک په خپله ورته نښې وښولې او کرښه یې ورته واچوله ویې دلته شروع کړې او 10 ګزه ځای یې په 10 کسو تقسیم کړ ویې شابې تکړه شی او دا خندق به که نه و چې تر څو دشمن نی را رسېدلی چې مونږ خندق کله ایستلی دا خندق دوی په 6 ورځې کې پوره کړ ونښتېدل ټولې 20 ورځې څوک میاشت یادوي څوک 4 ورځې یادوي علما خو خندق په 6 ورځو کې پوره شوی دی او مجموعه چې دی کم ځان د بچکولو نور څه حفاظت کو نو مجموعه په 20 ورځې لګېدلې خندق چې کله کنستېده رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ورسره شریک دی او کار ورسره کوي په خپله لګیا دی یو صحابي وایي وی قسم په خدای ما د حضور پاک په خېټه مبارکه په خپله دوړه ولیدله چې په خېټه یې دوړه پرته وه او سیند کې مونږ لګیو او مونږ خاورې اوچتولې داسې به حضور پاک هم خاورې اوچتولې او چې سیند مونږ کاڼي چلول داسې به رسول الله مبارک هم کاڼي چلول په ډېر مینه لګیا دي او یو بل ته لګیا دي شعرونه هم وایي نحن الذین بایعوا محمدا على الجهاد ما بقینا ابدا مونږ هغه خلک یو چې مونږ د رسول الله مبارک سره په دې جهاد د کافرو په مقابله کې بیعت کړی دی تر څو چې مونږ باقي یو مونږ به د پیغمبر سره یو خوشحالۍ یې تر څو چې مونږ باقي یو مونږ به د سره یو مونږ به د ده نه رستو کېږو او چې دا کم بیعت هم ورسره کړی دی په دې بیعت به ولاړ یو او د دشمن او د کافر مقابله کې به تر اخر دمه پورې مونږ جکي لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزلا سكينة علينا إن الأولى بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا دا شعرونه وي لولا الله ما اهتدینا که د خدای توفیق نه وي نو موږ به د اسلام له نه وي راغلي دا د الله په وجه راغلي ولا تصدقنا ولا صلينا نه به مو صدقې زکاتونه ورکړو نه به مونځ کړی دا خو د الله توفیق و چې مونږ یې مسلمانان کړو او بیا مونږ له د په زړه کې دا واچول چې راشه مونځونه هم کوه او صدقې او خیراتونه هم کوه دا خو دا چې که مونږ دا مونځ کوو او مونږ روجې نیسو مونږ صدقې ورکوو دا د الله فضل دی د مونږ په زړونو کې دا مینه پیدا کړې ده ولا تصدقنا که د خدای توفیق نه وي نه به مو صدقه ورکړې وي نه به مونځ کړی فانزلا سکینة علینا یا الله زمونږ زړه مضبوط کې چې زړه مو نه ښویږي ګورئ وثبت اقدام الخدایا که د دشمن سره مونږ مخ په مخ شو نو خپې م کلکې کې چې ته خپې مو نه ښویږي ان الاولا قد بغوا علینا دې خلکو مونږ سره ظلم کړی دی زمونږ مقابله کې سرکشي کوي مونږ یې د وطن نه راوویستو دلته راپسې بیا راځي اذا ارادوا فتنة ابینا د دې یو مقصد دی چې واپس هم خپل کفر او شرک ته بوځي هغه که دي ځان د ظلم شین کي نو مونږ د دې نه انکار یو مونږ له خدای ښکلی دین را کړی دی هغه زور دین خطب هغې نه مونږ انکار کوو رسول الله مبارک په هم دا شعرونه وې او صحابه به هم ورسره دا شعرونه وې لګیا دي خندق که نه یو شعرونه وایي علما د دې نه دا معلوموي دا شعرونه تقریبا د عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه شاعرو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په داسې موقع چې بنده کې جوش پیدا کړي نو شعرونه ویلی شي او ښه شعر ښي او بدې نو بعضې شعرونه نبي علیه السلام خوښ کړي دي لکه حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه هغه به د پیغمبر علیه السلام په مخ کې شعرونه وي یو موقع کې حضور پاک فرمایلي یو حدیث راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تناشد الاشعار في المساجد په جومات کې به شعرونه نه وایي دا یو حدیث پکې راغلی نو حضرت حسان ابن ثابت یو ځل شعرونه وی نو عمر صاحب ورته وی اوس افسانه په مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر مبارک په جومات کې ته شعرونه تا ته پته نشته چې نبی علیه السلام ته منع کړې ده حسان ورته وی عمره وی راشه ابو هریره ودرېږه وی قسم دله در کومه چې ما په دې جومات کې د حضور پاک په مخ کې شعرونه ویلي دي او که نه دي ویلي او ما ته به منبر یې ښوده وی دته منبر کې دی او ما ته دعاګانې کړي دي اللهم ایده بروح القدس خدایا د دې حسان سره جبریل علیه السلام ملګری کا او سره ملګری کا چې دا خشته شعرونه وایي
نو دا شیرونه حضور پاک په مخ کې حضرت حسان ابن ثابت ویلي دي اوسې شیرونه به وي د رسول الله مبارک صفت ته کاو او د کافرانو بد به وي د هغې سپکه به وي یو ځل کافرانو د حضور پاک په شان کې ګستاخي کړې وه په شیرونو کې حسان ابن ثابت ورته وي د الله رسوله وی د دې قریشو جواب کو او داسې جواب به وتم چې خولې به وله بندې کا داسې جواب وله ورکم په شیرونو کې رسول الله مبارک ورته وی وی کیف بنسبي وی زما نسب سره به څه کې ته خو چې هغې شرمې په شیرونو کې زما دشمنان دي نو ته به قریش یادی بنو هاشم به م یادی ځکه هغه هم پکې بعضې ملګري دي نو دا خو زما قوم دی او زما نسب دی نو تر قیامته پورې به زما قوم او نسب په بد یادېږي ورته وی لأصلنک کما تسل الشعرة من الشعیر وی تا او ستا نسب به دې داسې بچو ساتم لکه ویښته چې د وړو نه وباسې او دا ویښته سینګ پاک څکه وځي او د تماچه کو چې درته برابر کو دا شعرونه حضور پاک په مخ کې حضرت حسان ویلي او یو ځل حضرت عایشې صدیقې ته چا یو ګیله غوندې وکړه چې د حسان ولې ته پرېږدې هغه یو اوږده مسله ده نو عایشې ورته وی دې ځکه پرېږدم چې ده به د پیغمبر علیه السلام په صفت کې شعرونه وي او د کافرانو بد به وي زما د حضور پاک صفتونه یې کړي دي نو شعر ویل څه منع نه دي په جومات کې عایشه صدیقې یو قول دی دا د هغې خبره ده وی الشعر حسنه حسن و قبیحه قبیح ښه شعر ښي او بد بدي نو که ښه شعر څوک په جومات کې وایي د الله حمدي د الله د قدرتونو بیاني د حضور پاک صفت پکې نو دا عبادت دی دا عبادت دی دا جومات کې په ښه اواز ویلی شي او که داسې شعرونه وي هغې کې د ښځو صفتونه لکه دا سندرغاړي چې اکثر وایي یا د ښځو د اندامونو صفتونه یا د هغې د جامو صفتونه یې پکې یا د هغې د ویښتو د هغې د سترګو د لاسو صفتونه یې پکې ښکاره خبره چې دا خو ګناه ده یا هغه نعتونه او شعرونه چې د سندرو په طرز وي چې ته دلته نعت وې اول تا بل ملګري سترګې روزي وایي چې هغه پلانکې ګانه خو یې راته را یاده کړه که خیر دې دلته نعت وایي او چې کوم خلک پوهېږي وایي هلکه وایي دا د پلانکې ډم ګانه ده او دا د پلانکې ډم ګانه ده نو ښکاره خبره ده چې کوم نعت تا ته سندره را یادوي او کوم نعت تا ته د ډمې اواز را یادوي او کوم نعت تا له د ډم د اواز خوند په دماغو کې پیدا کوي دې ته به څوک جایز وایي دا خو با جومات کې څه کې بارم دا خبره ښه نه ده نو شعرونه مطلقاً خو زمونږ بشیر جان دی خشته او مدیدار نعتونه وایي ښکلي شعرونه وایي الله والا ښکلی اواز هم ورکړی دی زمونږ د زړه سر دی ښه مدیدار اعلی طریقې سره وایي او په ښه انداز یې وایي او په داسې انداز یې نه وایي چې د سندرو نمونې دي بعضې خلک ښه نعت خراب کړي ته ورته یې ویله که نه وخته خشته نعتو ښکلې نظم او په ښه لهجه دې ونه وې د سندرې طرز دې ته جوړ کړه نو ښه دې ونه کړل هغه نظم چې هغه د سندرې په طرز جوړي هغې له ته ښه طرز ورکړه او ښه طرف ته یې راواړوه مزېدار طرف ته یې واړوه او د پیغمبر مبارک صفت پکې وکړه او د الله حمد پکې ووایه نو چې د الله حمد څوک په نظم کې وایي که په نثر کې د عبادت دی دارنګې د حضور پاک صفت که څوک په نثر کې کوي او که څوک په نظم کې کوي نو د عبادت دی بهر کیف حضور پاک دا شیرشه خپله شاعر نو قرآن حکیم کې الله فرمایي چې ما ینبغي له څنګه دی وما علمناه الشعر وما ينبغي له مونږ پیغمبر مبارک ته شعرونه نه دي ښولی او نو ولا دا مناسب دی چې هغه شعرونه ووایي شاعر نو دا پردي شعرونه کله کله مختصر غوندې ویلي دي یا بعض علما دې ته رجز وایي شعر ورته نه وایي په هغې د طالبان پوهېږي بهر کې په یو انسان پردي شعر ووایي لکه زه تاسو ته کله یو کلی دوه ویمه نو اوس ما ته خو شاعر نه ویلې کېږي ته خو شاعر نه یې یا بعضې وخت غیر اختیاري ته زما د خولې نه یو ټکي دوه ووتل د شعر نو په هغې ما ته شاعر نه ویلې کېږي نو دا شعرونه لګیا دي وایي او خندق ته نستلې کېږي حضور پاک ته یو صحابي رالی الله رسوله په دې خندق په دې منځ کې یو چټان را پیدا شو یو کلکه ځمکه ده یو کلک کاڼی دی دې سره سو اوس که دا نه کنستلی کېږي نو بس دا خو د دشمن دپاره یو پول دی په دې به راپورې دا به څه کو حضور پاک وفرمیل انا نازل انشاءالله که د خدای خوښه چې زه در کوزېږم راغې راکوز شو او چې راکوز شو که نه نو په اخذ المعوله نو اګینتري لاس کې واغېسته کودال اګینتري لاس کې واغېسته او چې لاس کې ګینتري واغېسته دا الله نوم یې واغېستو چته یې کړه نو صحابي وایي وی قسم په خدای چې ما حضور پاک ته وکتل نو ډېر مېړه خفه شو ولې وی بطنه معصوب بحجر وی په دې خېټه مبارکې د لوږې د درد د لاسه کاڼې تړلې
دومره وږي و نبي علیه السلام او یې څو ورځې په دې منځ کې تېرې شوي دي مونږ سکه نه لکوي سکه څه ته وایي بغیر د اوبو نه بل شی څکلی نه دی ته خوراک مونږ هم وږي او حضور پاک هم وږی دی او په دې خېټه مبارکه کاڼې تړلې دا کاڼې وتړي یو خو دا خېټه وږي د لوږې دل کوي دل سپکه شي دې کاڼې سره لږه درنه شي او دویم دا کاڼې ګرم وي خېټه ورسره کړکور شي او دریم ادی کې دا سرمن چیپوله شي چې بنده وږي نو یو بل سره جنګېږي نو بیا دا پخه شي او سوځي نو منځ کې پکې کاڼې ګیري چې دا چیپولوالی ختم شي او دا سرمن یو بل سره نه جنګېږي چې دا پوخوالی پکې پیدا نه شي او هغه سوزش پکې را نه شي ویلات کودالي اوچت که هغه ګیندري او یې بسم الله ووایې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې لیکلي دي حافظ ابن حجر په دې واقعه کې په جلد ثانی د کتاب المغازي کې هغه وی چې کاڼې و کودالي اوچت او راویې غورځاو او بسم الله ووایې نو یو رڼا ترې اوچته شوه چې دویم غزار یې ورکړه بسم الله ووایې نو دویم رڼا اوچته شوه او یو غزار سره 3 حصه د کاڼي لکه د شګو په شانتې وبهېده او دویم غزار سره 2 حصه لکه د شګو په شان لاندې وبهېده او دریم غزار کې وکړو بیا راوبرو بیا دې رڼا اوچته شوه او هغه 3 حصه کاڼي هم لکه د شګو لاندې وبهېده حضور پاک مبارک وفرمایل وی په یو رڼا راته خدای پاک یمن وښو په بل راته خدای شام وښو په بل راته الله فارس وښو او حافظ ابن حجر لیکلی دی لوی محدث دی وی جبریل علیه السلام راغی او یې ما ته اطلاع راکړه چې دا کوم ځای نه درته خدای په دې رڼا کې وښول ستا امت به الله دغه دینو ته رسوي هماغسې امت الله ورسو له یو خوا په پیغمبر علیه السلام تکلیف دی اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم الله وی د هر طرف نه در باندې کافر حمله وکړه اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر سترګې مو کیرې بیرې شوې خدای دا به څه کېږي دا خو 10,000 لښکر دی خدای څه به کوو مسلح مونږ سره خو څه نشته او هغوی خو په دې نیت راغلي کې مسلمان ختمه وبلغت القلوب الحناجر زړه خولې له راغی سړی تنګ شي نو دا دوله دې خولې له راشي زړه خو خولې له نه رالي خدای یو محاوره ده زړونه تنګ شو هلک وي دا زړه مې دی لرا خولې له نه راځي دا یو محاوره عربي ده زړونه تنګ شو زړه خولې له راغی وزلزلوا زلزالا شدیدا صحابو باندې لوی هیبت وه وټولقېدل دا تکلیف و نو یو خوا دا تکلیف دی بل خوا ورته الله ښایي چې فکر مه کوه ختمولی دې نه شي په دې 3 غزارونه یې ورته وښوله فکر مه کوه ختمولی دې نه شي فکر مه کوه صحابه دې نه ختمېږي فکر مه کوه امت دې نه ختمېږي دا خلاصه کې مدینه امت به د یمن ته او فارس ته او شام ته رسېږي انشاءالله ته ورته الله ښایي دا تکلیفات خو پکې راځي ډېره تکلیف نه خو کار نه کېږي تا که غنم له پټې وانړاو او تا یوې ونه کړه او تا سسکوره باندې غزار ونه کړه نو تا له راحت نه راځي غنم دله کور ته نه راځي غنم به دله کور ته راځي خو محنت وکې که تا دوکانداري ونه کړه او سهار نه ماښام پورې تله لاس کې ونه نیوله او تول دې ونه کړه او بازار نه دې سبزي راونړه او خرڅه دې نه کړه او بازار نه دې لوجې سودا راوړه او خرڅه دې نه کړه نو ته ګټه نه شي کولی تکلیف پته نو تکلیف نه پس به راحت راځي د دنیا نظام دغسې دی بېله تکلیف دم الله راحت راوستی شي خو ته به لږ تکلیف پیش کې او تېر الله به در سره مدد کوي نو بیا د هغې نه پس به راحت خامخا راځي او د سختې سره خو راتی که زموږ پښتانه وایي او قرآن وایي ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا دا طالبان پې پوهېږي دا عسر نه یو مراد دی د یسر نه 2 مراد دا طالبان د دې خیري باندې کوي انا کلا او معرفه معاد کېدو باندې نو څه د یو تکلیف سره خدای 2 راتې ورکوي د یو تکلیف سره خدای ډبل اسانتیا او راحت ورکوي نو یو خوا تکلیف دی بل خوا ورته ښایي چې د رڼاګانې دې ګوره کم ځای دې ولید په زرګونو میله لرې علاقې ورته الله ښایي دا معجزه ده حضور پاک او جبریل ورته راځي یو امت به دغه ځای ته رسېږي او دا یو معجزه ده چې کاڼې وایي په 3 غزارو باندې هغه غټ چټان چې صحابو پرې زړه ستړی که هغه لکه د شګو په شان پرې وایي دا یو معجزه ښکاره شوه سیبه دونه خندق ښکته که چې لاندې پکې لوندوالی راووت تړي پکې راووته او ښه پلن دی او ښه اوږد دی بس اوس خو دوی ماپوس شو چې دشمن خو به دې راتلی نه شي یو غم نه خو اخلاص شو چې د اسونو اوښان خو نه شي راتلی نه شي راتلی اسه اوښ خو په پوره او میدان باندې دی هغه په پل ځي پل شته دی نه او لوی خندق دی هغې نه خو بد شو دا یو غم نه خو خلاص پیاده فوج هم حمله نه شي کولی ولې چې حمله کوي په کومه به په خندق راپورې توپ ته والی نه شي او که راځي نو کوزیږي به نو چې کوز چې راکېږي به څنګه
پوره کشته دی نه او زمونږ په لاس شل نه دي که نه چې دوی کوزېږي او راځي نو دوی به توره خامخا غاړې ته اچوي دینده به کوزوي نیزه به کوزوي نو کوزېږي به نو موږ بیا به دا سر په کاڼي په غشو به یې ولو په دا سر به یې په تورو وو نو دومره اسانتیا الله پیدا کړه مسلمان ته چې راحت نه وتې صرف دومره ده چې مسلمان به لږ بیداري چې هسې نه دوی غافل نه شي او که غافل شو دوی په دې خندق را پورې نه وځي چې دوی بیداري چې هغه پورې وتو ته پرېنښت دا دونه د مسلمانانو بیدارتیا ده نور تا یو لس زره لښکر د کافرو راورسېد حضرت جابر وایي یو بله معجزه هم پکې درته ویم وایي چې د حضور پاک دی رنګ مبارک ته او دې شکل ته مې وکتل ډېر پریشانه شو قانې ته ما ته اجازت وغوښته الله رسول اجازت راکړه کور ته د اعلان شه چې کور ته لاړم نو ښځې ته مې ښه دی څه درسره شته ولې جابره رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا یا او خمسا شدیدا حضور پاک باندې مې لوږه ولیده خو ډېره تیزه لوږه ده ما فی ذلک صبر ښځې زه خو نشم ټینګېدی لکه د چا رور یا بچی یا ښځه یوږي او د لوږې درد د لاسه جاړي چېرته ټینګېدی یا پلار هغه د صحابو پلار په منځله د پلار زه دې نشم ټینګېدی ډېر وږېدی څه شته درسره ښځې مې نور خو څه نشته جابره خو یو ساعت وربشي دي 3.5 کیلو او دغه وړه غوندې بوهیمه م ورته وایي په عربۍ کې دغه وړه غوندې چیلنګړی ده د چیلی بچی ده پوره م نه دغه د نور څه نشته انا ښه دی شابه شابه دا میچن باندې دا وربشي وړته او زه دا چیلی لانوم چیلی نه څه ورته تاسو وایې دا چیلی بچی وردو مې ورته وایې که هله ما وي هغه هله هلکه ښځې مې وړو کړل هغې نه مې څرمن وویسته کټوۍ کې مې واچول اور مې ورپسې بل او ښځې مې هغه وړه وهغږل ګوره په کور کې خدمت کول ښځې سره دا سنت دي ښه دا بده خبره ده زمونږ کوم سړی د په کور کې لږ غوندې خدمت کوي خلک ورته په سپک نظر ګوري دا سنت دي حضور پاک دا کړی بی عائشة صدیقه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مهنة اهله کور کې به بی بی سره خدمت کوه او چې بانګ به وي فوراً په منځله بیا ته نو کور کې که بی بی سره لاس کې او خدمت ورسره کې لږ غوندې نو دا سنت دي د سنتو په نیت یې کوه چې خدای پرې دله اجر او ثواب درکړي نو ما هغه کټوۍ پخه کړله غوښه مې واچوله او ښځې مې وړه وغږل او راووتم چې راتلم ښځې مې راته وي چې ای جابره ورې ومې نه شرمې نبي علیه السلام ته پټ ووایه چې ځان سره یو 2-3 کسه راولي شیک ورې لږ دی او حضور پاک مزاج خو دا دی چې خو سخي و که نه هسې نه ورته دی وایي چې مونږ ډوډۍ کړې ده او ټول خندق والا رانولي ما وی ښه چې رالم نو پیغمبر علیه السلام ته مې پټ ووې ساررته په دا غوږ کې مې ورته وویل الله رسوله لکه شان ډوډۍ مې برابر کړې نو ته یو 2-3 کسان ځان سره کوه وی جابره څومره شی دی ما ورته وی صاحب دقسې یو 3.5 کیلو یو ساعت وربشي دي کیلو هغه زمانه کې نو 3.5 کیلو ته جوړېږي او یو وړه غوندې چیلنګړی بچی مې دا میلاله کړې ده نو ګورې ډېر کسان نه ښه یو څو کسان مسکیجو کثیرون طیبون دا خو ډېر شی دی او اعلی شی دی د پردي خوراک به بد نه وی صفت لکې او د پردي خوراک ته به لږ هم نه وی ډېر به ورته وی وی ما ته وی ښځه ښځې ته دې ووایه چې لا ډوډۍ نه پورې کوي زه درځم مونږ خلک ولې د پردي خوراک بد وایو هېواده نه مونږ لاړ شو هغې غریب مې حلاله کړي یا هغوی یې ناغه کړي وکې لس منه روجې مچولې او مونږ ښه په بر به ټوخ چې بار راوځو چې ټوخ کوي ایک ته د خدای بیخ وباسه چې نه شوه پخولې چا ورته وي ایک ته خدای غر کډلې پکې اچوي ایو وی ما ته خو غوښه نه پنډی پکې پرته ما ته خو تشه څرمن پرته او دا کنځل هغه څوک کوي چې ښه پې ځان د مرۍ دی که رسولي هغه چې دی نه وه خوښه او ډل پکې و نو سره دی خوړه خو راپاسېدلی به وي که که دی وخوړه لاندې د سپېمو په اوس کنځل کې موږ هم داسې ښیو خفه کېږې ما موږ هم داسې ښیو که چاته دې وي چې دا جومات جوړېږي یو 100 روپۍ راکړه نه درکوي که چاته دې وي چې د مدرسه کې طالبانو سره د یو 200 پورې امداد وکړه بس هم دې کې وکړي او که دا دې ورته ووایې لکه واده دی او خیرات وکړه مخکې د واده نه او دا خوا کې د ګاونډیان کونډه یتیمانه د دې له ورکړه نه یې ورکوي دا ډوډۍ چې موږ د ودونو کوو صرف د خپل نوم دپاره یې کوو داسې دا لکه که نه ده خدای له نه کوو لاندې د سپېمو په اوس کنځل کې موږ هم داسې ښیو خفه کېږې ما
موږ همداسې ښیو که چاته دي وي چې دا جومات جوړېږي یو 100 روپۍ راکړه نه درکوي که چاته دي وي چې د مدرسه کې طالبانو سره د یو 2,000 پورې امداد وکړه قسم دې کې وکړي او که دا دې ورته ووایې لکه واده دی او خیرات وکړه مخکې د واده نه او دا خوا کې د ګاونډیان کونډه زیاتیمانه د دې له ورکه نه یې ورکوي دا ډوډۍ چې موږ د ودونو کوو صرف د خپل نوم دپاره یې کوو دا خدا لکه که نه ده خدای له نه کوو خدای له خیرات کوي جومات ولې نه جوړوي چې پوره هرې کورې باندې ثواب تېرېږي چې تر څو په جومات یې راخرڅه لګېدلي مدرسې سره ولې امداد نه کوې چې څومره عالمان جوړېږي تر قیامته پورې چې ټولو کې ستایسه شي اقوا کې د یتیم غریب سره ولې امداد نه کوې اکل مسکین سره ولې نه کوې دا چې خیرات کوم خیرات نه کوې ځان ښی پردی دې پرون خوړلې ده اوس به پې خامخا خورې چې پې ونه خورې چې قبر لرې ملاړ نه شي هلکه ټیک ویم ته غلطه ویم وایه دا زمونږ ټول خیراتونه دا دل بدل دي دا د خدای دپاره نه دي د ډېرو خلکو ته ویم هلکه بابا دې مړ دي غریبانان یې قرضدار یې مه کوئ خیرات مه کوه یقین په خدای وکړه داسې راته خلکو ویلي یاره مولوي صاحب سبا به دا خلک څه وایي زه به استلې اوبو تلی وکړه وایي به چې د پلار پسې روزبي څه ونه کړل دونه د خلکو نه مخه شو خلکو نه یېرېږي نو کې ثواب دې کم خواله ځان له دې 3 لکه روپۍ ولګولې که دا دې په سجدې راګولې وي خدای به جنت فردوس تر کړی همدقسې کنځل ورپسې بیا کوي تو پیرودی جروجی دوبچنې او څوک بټیاري غریب ګناهګار کی بټیاري د خو چې تاسو شی راواخېدله په خیر او څوک خدمت والا ګناهګار کی او څوک پوهي چې څاروی چې ته مردار نه اوسې دا خبرې به نه کې دا په شریعت کې منع دي حضور پاک مبارک صفت سرو الله یې دا مونږ کې پیدا کړي څو چې کله به څه شی خوښو به یې خوړه او که یو شی به یې نه خوښ نه به یې خوړ دا یزم زواقا د سکه د شي د حلال د حرام بد دی وي د حلال خوراک بد چې د حضور پاک نه دی وي ان حبه هو کله یو شی به خو به خوړه و الا ترکه نه به خوړه خو بد به نه وي امون بد وایي او بلک بم وته نه پر دي خوراک ته خو صفات ولا وکا الحمدلله کړه خټوړې دې پخ کړې وای ډېر مزیدار شکر در وړې دا کا نو خدای به ډور عمر ډوړې درکې او که شکر دې دا نه کس پیرش وي نو خدای به باندې حضور پاک وکړي سی اونډې شه او په یې بنانا شه او عزت درلم او کټل د مکو ځوا او تنور کې را پیلې مخ وړې کا تعبیر سه بوچی څنګه راغی وی دا ولر ولا مې وته کې خاطر وی خپل لارې مبارکې په کې توګلې او په کټوې کې خپل مبارکې لارې واچولې قسم د صحابه هغه خلق دي چې هغه خوراکونه خورلې دي چې کوم کې د حضور پاک لارې شاملې وی ځان له مرګري راوغواړه چې ډوډۍ سره پخې کې ډوډۍ پخېدلې حضور پاک به پخپله چوره کولې او په سمسې نه په کاسه به خور و غوښه راغېسته د پاسه به پیچوله ټول صحابه ماړه شو یو روایت کې 1000 کس راځي بلکې 3000 راځي جابر څونه زرو بلکې 3000 کسان په ماړه شو ایس ټول په ماړه شو وی قسم په خدای لو کانوا 100,000 لکفاهم وی ته یو لپم په مړېدل ولې فإن عجيننا لا تقبض كما هو وی چې مونږ تر زمون اوراغه سه پخېدل چې پړومبي وکې څنګه پخېدل کوټې تم شوی نو او زمون کټوي هغه سه جوشېدل چې پړومبي وکې څنګه جوشېدل نو له وهم کم نشو او چې ته د قحط زمانہ ده خلک اوګي گاونډیانو لمر کې دا بنا موجود راغي حضور پاک جنگ شروع دي خو مضبوط جنگ څنګه دی یو طرف نم کانی ولي بل طرف نم یو خوانم غشي دی بل خوانم غشي یو کافر عمرو ابن عبدود یو په خندق کې تنګ غوندې ځای صحیح کا په هغې ځانګه پورې بس او چې دې غاړه را پورې وته نو اواز یې ورکړه وی هل من مبارزین وی شته چې ما سره څوک مقابله وکړي دا د مکې د قریشو لوی حرامي و بدمعش حضرت علي رضی الله عنه ورمنډه کړی وی زه رالم ته څوک یې وی علي ماله ته خوراک روټۍ ماشومې اخواشه ته دې او ګډ پهلوان راله راوله تو پوټې نه را کوټې ګډ سړی راوله حضرت علي ورته کېده ما ته نشي ټینګېدی نو غټ ته به څه ټینګ شي اوس به دې برابر کم پیغور یې ورکړه چې پیغور یې ورکړه هغه د اس نه راټوپ او چې راټوپ یې کړی نو علي سره په پرزو نه شو علي صاحب باندې غزار وکړه حضرت علي صاحب په پډال ځال بد کې خو سر یې لږ زخمي شو حضور پاک چې ورته اسدالله وایي د خدای زمری نو د خدای د زمري د دنیا د زمري غزار ته څوک نشي ټینګېدی نو د خدای د زمري غزار ته به څوک ټینګ شي د حضور پاک د خولې مبارکې نه خبره وخېږي هغه د خطا دي ابرسایل یو ټسې ورکړه دوزخ ته ورسه مردار
یو بل کافر و هغه اس راځغلو په دې خندق را پورې وته چې غرس شو اس اعلان دې پرېوت اسی مردار جو ردم سټ مات شو پکې پرېوت حضور پاک دو صحابه لګري یو حضرت زبیر رضی الله عنه وی سو بپاسی چې د کافر خبر را لرو په دې څه مسله ده حضرت زبیر وی انا یہ आवाज کا وی سو بلار شي چې ما خبر وروړي زبیر بیا وی انا فانتدب الزبیر فاسق فورا جواب ورکړ صاحب زو دریم ځل بیا आवाज وکړ بیا زبیر فاسق حضرت زبیر رضی الله عنه د ترور زو د بیبي صفیه حضور پاک وی ان لكل نبی حواری د هر پیغمبر یو خاص امدادګری وی او د ما خاص دوست او خاص مددگار زبیر دی او د دو صحابونه حضور پاک خپل مور او پلار قربان کړی او دا دی حضور پاک د تویری دی د ما مور پلار تا نه قربان او یو حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه تویری یو دی لا چکاري ولا ګوراغي او د پیغمبر د او حضور پاک دی نه لګ پرشتیا خبره دي ځکه چې دی خو د مکیو نو مکی والا پیجند نو ګورېږه چې داسې سړی لاړ شي چې هغه هغوی نه پېژني خو دوی به لومبي پاس نور خلک به ته به نمبر ورنه کړه بیا نبي علیه السلام ورته دوه په لاړ چې دا الله به درته پټ کړي لاړ په هغه خیمو کې دنې چکرې والې د هغې خبرې واورېدې د هغې حالات یې وکتل واپس راغی محفوظ نبي علیه السلام دا ظالمان چې رالل 7000 کسان د احد سره پرېوتل 3000 خندق دله او هغه حویی ابن اخطب چې چا ورته ویلو چې زه د بنو قریظه یهودیان هم دلته پاسو هغه ته ابو سفیان دې وخت کې د کافرو مشر دی وروسته خدای مسلمان دی ابو سفیان ورته وی حویی وچه مرګري دی او بس کنه د وی ښه لاړ بنو قریظه او یهودیانو بس د هغې مشر کعب ابن اسد هغه ته ودرېد وی کعب ابن اسد هله شا به روزه وی کوم خوا لا اول خو یې ورته ورډبه هغه ورته ور نه لرکاو ته ورته بیا ورډبه هغه ویل لرې شه خدای دې بې خو باسه خو بیا به دې رانه شرم راوړي که مونږ به غرق کې بیا یې ورته ور نه لرکاو هغه ورته بیا سره ورډبه ور یې ورته نه لرکاو اخره کې چې ور یې لرې کوې څه وی وی داسې کار دی چې 10,000 لښکر مې راوستی دی او نن به مسلمان ختمو یا وی مهرباني وکړه ما د پیغمبر علیه السلام سره لوس کړی عهد نه کړی چې د به ستا دشمن سره ودرېږم نه به ته زما دشمن سره ودرېږې نه به جنګ کوو مهرباني وکړه سپېرمانه ځه وی ته نه پوهېږې که دومره لښکر مې راوستلی چې نن به اله دي چې دا مسلمان ختم شي ورته یې ما معاف کړه ما ورسره لوس کړی دی او ده سره پیغمبر هم معاهده کړی دی بنو قریظو سره لوز مې کړ خیر ورته لګیا نو را مجبور یې کړ وی راځه چې مې نه پرېږدې نو ډېره ښه ده نو د بنو قریظه هم راووت یهودیان حضور پاک ته چې کله پته ولګېدله چې بنو قریظه خو وعده ماته کړه او راووتل نو 3 صحابه یې ورپسې ولېږل حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه او حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وی تاسو لاړ شئ بنو قریظه ته ووایئ چې ګورې زموږ ستاسو خو وعده ده تاسو ولې د کافرو ملګرتیا کوئ ځکه نبي علیه السلام پریشانه شو چې هغوی د دننه نه شي او دا د بار نه مصیبت جوړ نه شي چې دوی ورغلل هغه کعب ابن اسد یهودي راویسته خیر په خیر شو څنګه راغلی یې موږ راغلي یو تاسو خو د پیغمبر علیه السلام سره معاهده شوې لوس شوې دی نو ولې له هغه په دشمنۍ کې راوځې هغه ورته چورلټ منکر شو یهودي وی دا څه لوس موږ خو څه لوس نه دی کړی معاهده نه ده کړې نایس معاهده نه ده کړې ابو زمون دشمن دی او دشمن سره به د دشمن ودرېږم اوهو چې دوی رالل نبي علیه السلام ته ویې صاحب خو سره ودرېد دوی په د لوز نه انکار کوي ډېر پریشانه دی حضور پاک سعد ابن معاذ صحابه ټول ناست یې یو چل نه کوو یو ډله نه لېږو یو وفد دی غطفانیانو بدماشانو چې دا که میدان سره قبایلي رسي دي هغې سره به جوړه وکړو چې موږ د مدینې په کجورو کې بدله 1/3% درکړو درېیمه او تاسو کې زه د مکې د مشرکانو زه نو که دا هم ترې جدا کړو نو دا نور کافران به ویرېږي اوسي به حضور پاک په دې چې اوس خو موږ ټیک ته محفوظ یو خو شپه ورځ زما ملګري ویښ دي ولې هغوی باندې پورې وتو ته نه پرې
دا زما ملګري به ستړي شي، اوده به شي، اوږې به شي، هسې ډوډۍ خوراک نشته، په مصیبت به ونړو. که دا ټول راپورې وتل لږ ځای کې مري ځان ته چې د پول جوړ کړو، راپورې وتل خو غم به جوړ. وی داسې وکړې دا بدماشان چې د لارو نه یې ملګري کړي دي، دوی به د مدینې په کجورو کې 3 میسه ورکو ورسره جوړه وکړو چې دوی چې ځي دا نور به خپې وخوېږي وځي به. سعد بن معاذ رضی الله عنه پاسې وی د الله رسوله ستا حکم مونږ ته به سر وچېشه، که ته پکې زموږ دا بچي م ورکوې مونږ ورکوو. خو لیکن دا فیصله د خدای له طرف نه ده او که ته د خپلې تجربې په بنیاد وی. وی نه نه د خدای له طرف نه نه، هسې زما یو سوچ دی. وی د الله رسوله وی مونږ مخکې جاهلانو د بوتان عبادت هم کاو او زمونږ په کجورو کې زمونږ نه چا یو دانه نه ده وړې، اوس خو زمونږ په خدای ایمان دی او په حقه یو، په تا هم ایمان دی او اسلام هم قبول کړی دی او دا کافران به مونږ نه کجوره وسي، قسم په خدای کې یو دانه به وله ورکړم او الله به انشاءالله زمونږ مدد کوي. نبی علیه السلام وی ما به ستاسو دپاره وی وی بس زمونږ باندې مه یارېږه الله رسول. مونږ کلک حضرت عبدالله ابن حذافه حضرت حذیفه ابن الیمان دا نبی علیہ السلام ورولېږه. دې کې لږه لږه هوا شروع شوه، لږه لږه هوا شروع شوه، زول او طوفان شروع شو. وی ته لاړ شه او ته ورشه د کافرو حالات وګوره چې څه پوزیشن دی. دې کې په جاسوس لګې الله د الله رسول ما خو ټول پېژنې. وی انشاءالله تا به خدای محفوظ ساتي، تا به ایننا ځه ورته پې. حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه کله ورغی وی ګرځم پرې خیمو کې الله کې زمینی مانینی او پکې ګرځم. یا ابو سفیان وی مخې لارې توره را سره وه چې راشه ګیر د دې خو پکې ووه د دې مشر دی. وی بیا د حضور پاک خبره را یاده شوه چې ګورې په چا به غذار نه کړي. د هلال ربیع اسلام راغی وی صیب شپې ښوېدلې دي ښه. وی څوک وایي چې ځو څوک وایي نه ځو، څوک وایي یاره اسم ته جوړه نه شوه، شل 15 شپه دې م تېرې کړې، او څوک وایي نه لږې ساریږو او زبردست باد او طوفان ګلی په طوفان پې روان دی او خیمې یې وله وسپړه دی او وایي صیب به بس تښتي. نبی علیه السلام مبارک خوشحاله شي او الله قرآن کې ایت نازل کړي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، د خدای نعمت ځان ته رایاد کړئ، د هر نعمت شکر ادا کړئ، اذکروا یوم علامه ادا کړئ علیکم چې په تاسو دی اذ جاءوا په هغه وخت کې چې تاسو باندې کافران راتلل او داسې کافران در پسې رانلل، لښکرې در پسې راغلې. وارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها، نو خدای پې باد راوست او داسې لښکرې خدای پې راوستې چې تاسو نه لیدلې، فرشتې خدای راوستې. والله بما تعملون بصیر. دا سوچ مه کوئ چې مونږ څه کوو زمونږ څوک خدای اینې نه تاسو ما لیدلی. زما په نظر کې وی خو دنیا کې خو به ازمایش خامخا راځي، مړي به هم دنه کېږي. 3 کافران پکې مردار شوي و، 4 پکې صحابه کرام شهیدان شوي. دا به کېږي داسې. په یو موقع خو دومره سخت جنګ وشي یو ورځ باندې چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی او حضور پاک ته الله رسوله وی خدای د دې کافرانو قبرونه او کورونه د کور نه ډک کړي، وی مازدیګر مونځ مې نه دی کړی، دغه انور پرېږدو. حضور پاک وی عمر والله ان صلیتها، قسم دی چې ما هم نه دی کړ. بیا خوړ ته کوز شو، دا ولې د مازدیګر مونځ وکړو بیا د ماښام وکړو. او یو ورځ خو دومره سخته وه چې 4 مونځونه د رسول الله مبارک نه وروسته شو، 3 یو د ماسپښین مازدیګر ماښام، دا ټولې د ماسخوتن لمونځ سره د ماسخوتن په واقعه ده. دا سختی به مسلمان راغله او داسې طوفان راغی چې څاروي ور وتښتول، خیمې یې ترې لرې کړې، ویې تښتولې او کافر یې داسې وزغلول چې نه راغو چې د یو بل نه تښتېده او د یو بل نه مخکې کېده. دا د الله مدد چې کله د الله ته ځان وسپاره نو الله به دې مدد کوي. او چې کله هم در باندې پریشاني او تکلیف راځي الله ته رجوع کوه. پریشانی ګورې په لاس او په زور نشي ختمولی، پریشانی په پیسه نشي ختمولی، پریشانی په ټوپک او په کوتک نشي ختمولی، دا یو ذهني کې نشي، دا د شپې په تهجدو ختمېږي، دا د شپې الله ته په جړا ختمېږي، دا الله ته په توبو ختمېږي. ولې انسان نه چې د بعضې وخت غلطي وشي نو خدای پاک یې رونیسي، رانیسي نه خدای زور ولا بله زور به وویل. د تهجدو جړا کې کمال دی، د شپې پاڅېدو کې کمال ده.
په استغفار او په توبه کې کمال دی. استغفار وایا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. قرآن وی قرآن وما بر قرآن کې دویمه خبره نشته وما كان الله ليعذبهم وانت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اے زما محبوبه تر څو چې ته په دې دنیا کې دوی سره موجود دوی له عذاب نه ورکو. نورې کېدل خو عذاب نه دی، عذاب به نه ورکو. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون او چې دوی تر کومې پورې مانه بخنه غواړي او استغفر الله وی نو عذاب به نه ورکوم. قرآن وایي نو که عذاب نه یریږي لکه که نه یریږي وایه یریږي که نه یریږي نو استغفار وایه بس. نبی علیہ السلام فرمایي وی که زه موجود یم نو د خدای د غضب 2 دروازې دي، که زه نه یم نو یو دروازه به لاړه شي خو بله دروازه درته شته ګورې ډېر استغفار. دا ډېر زیات وایه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. د جمعه ته استاد نه مې یادولی شي استغفار، نه عالم نه مې زیاتولی شي او دونه ګران نه دی دا ډېر وایه. حضور پاک به فرمایل وی زما قسم دی انی لاستغفر الله فی اليوم 100 مره وی زه روزانه 100 کرته استغفار وی. چې حضور پاک 100 کرته استغفار وی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. دا خدای استغفار وای نو خدای به دې وبخي. یرسل السماء علیکم مدرارا باران نه کېږي باران هم خدای وورئ. ویمددکم باموال مال به هم درکړي. وبنین زامن د علما وایي چې د چا زامن نه کېږي استغفار درې وایي دې تم شو. ويجعل لكم جنات باغونه به هم درکړي ويجعل لكم انهارا نهرونه به هم درکړي. ما لكم لا ترجون لله وقارا. دا خدای نه عزت ولې نه غواړي؟ دا اشاره دې ته دی چې عزت هم پرېږدئ. ووایي الله نه بخښنه غواړي او الله ته رجوع کوه، الله ته جاړه، ګناه مه کوه، ګناه نه توبه وباسه او د شپې پاسه خدای ته وجاړه او استغفار وایه. په دې به الله خپلې مهربانۍ راولي. قسم د الله په دا کړه الله نه مهربانه بل څوک شته. الله ډېر مهربانه ذات او دا بندې دونه خوښ دی دومره چې د حد نه وتی. حدیث کې نه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضور پاک الله ارحم بعباده من الام بولدها. وی مور په خپلو بچو دونه مهربان نه ده لکه الله چې په خپلو بندګانو څونه مهربانه دی. نو الله مهربانه خو موږ بد قسمته یو. موږ ټول اوس خپل لاسونه په دنیا کې ډوب کړي او خدای ته رجوع نه کوو. مونځ خو زموږ څه مونځ دی منډه ده او زر رامنډل چې ګاک رانه لاړ نه شي. منډه ده او زر رامنډه ده چې دا ګوټ کې دا چې کما بالا چې دا در سر ته ورسو. منډه ده او رامنډه ده ورېږه مېلمانه دي چې مېلمانه رانه لاړ نه شي. هله خپلې منځ وکړه ګرمه دی دا د خشته مونږ که چې الله پې خوشحاله شي او استغفار باندې خو نه ستړی کېږي او که هغه عربي نه زده کوې یا الله ما وبخه یا الله ما وبخه یا الله ما وبخه. په پښتو کې ما خدای په پښتو پوهېږي. الله نه بخښنه غواړه نه الله به دې مدد کوي. قرآن کې وایي الله به دې مدد کوي. زما ورونو دا مې دې پورې وایي چې دا یو لوی د کافرو لښکر راغی او حضور پاک د خدای داسې بچ کړ داسې چې دا کاغذ په یو ځای باندې د اوسپنو باران کېږي یو انسان د خدای پاک بچ سره د مرګ او زنانه هلته یهودیان چې کله راخواره شو یهودیان نو نه په خلو ورغلل. څه د پیغمبر علیه السلام په قلعه کې بندې کړې وې او څه خیمې ته وکړې وې او دا مشهور د پیغمبر علیه السلام چې کوم ناتوان و حضرت حسان ابن ثابت دا بوډا دی ورسره یو یهودي راغی او د مسلمانانو د زنانو په دې خیمو وه. دغه د زبیر مور د حضور پاک ترور بی بی صفیه هغې ویل چې دا څه جنجال دی دا خو که دی راغی او ورته پته ولګېده چې زنانو سره سړي نشته نو په دې ماشومانو ښځو دې را نه شي حیان جاله نه شي. هغې در د خیمې نه یو بانس راښکه او په هغه یهودي ور منډه کړو په دا خېټې په بانس و ښځه جو دومره تکړه یهودي لاندې راوغورځو ملک یهودي سره زغرم ده او توره مو سره حضرت حسان بن ثابت حسان ورشه شا به یهودي وه وایي زه خو بوډا سړی یم د چېرته دا کار کوړو ای بوډا د چې دې په خپله ور منډه کړې او دا یهودي په دا خېټه ووه
او دا نیزه ته د خېټې نه بل طرف ته وویستله نو بیا حسان ته ورشه که نه دا توره او دا سامان ته وباسه او دې بار ور وغورځوه چې یهودیانو ته پته ولګي چې سړی مړ شو که نو ویریږي حسان صاحب زه کمزور یم دا کار نشم کولی بوډه یم بیا په خپله ورله او لاسونه یې ورسره نه ټچ کول خو هغه توره اوسېدونه ته ویسه او بیا د څادرونو نه ونیوه او د خیمو نه پورې غاړی ور وغورځوه یهودیانو چې وکتل نورو ته موږ درته نه وي چې سړي ورسره شته سړي ورسره دی که دا زمونږ پهلوان سره د وسپېره له مردار کړ هغې ویرېده جنگ ختم شو او نبی علیہ السلام مدینه منورې ته راغی بچ بچاو او چې څنګه راغی حضرت جبریل علیہ السلام راورسېد حضور پاک اولمبل جامع بدرې کړې او جبریل علیہ السلام ورته وی تا خو سامان جنگ کېښود ما خو نه دی ښې جبریل مقصد دې څه دی وی دغه یهودیان بنو قریظه چې دا تم بده دیو که دیره وله إلى أن يعبدوا ليش قل بس بيعلى هغه واقع به ته بل وخت ان شاء الله درته وي خو بنیاد د خبرې څه دی چې الله ته دې رجوع کړه الله نه دې بخښنه غوښته او الله ته دې معافي وغوښته نو الله به داسې لښکارو سره ستا امداد وکړي چې تا ته په سترګو نه ښکاري الله به دې خو یاره وخت ورکوي ګورې ښه تنګېږې به نه ظالم له خدای وخت ورکوي حدیث پاک کې راځي بین الله پاک له یملي الی الظالم ظالم له مهلت ورکوي خو چې کله راونیسي بیا پرېږدي نه چې راوینیسي بیا پرېږدي نو ظلم به نه کوو او که در باندې ظلم کېږي استغفار وایه لا حول ولا قوة الا بالله وایه استغفار وایه نو رب العالمین به ان شاء الله العزیز مدد کوي دا په دې واقع غزوه خندق ورته وایي واقع د غزوه خندق یا غزوه احزاب دې کې موږ له دا سبق دی دعا وکړئ الله په موږ باندې رحم وکړي